السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په خپل موبایل کې داسې ښایسته تصویران جوړ کړئ چې ټول خلک به تاسو ته حیرانه سي. نو ملګرو که چیرې غواړئ چې په دغه طریقه باندې پوه سئ او دغه طریقه ځان ته معلومه کړئ او دا رقم ته ښایسته تصویران په خپل موبایل کې جوړ کړئ، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې وګورئ ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، نو دغه رقم بیا تاسو راسئ په کیمرا یا ګیلري. نو که چیرې تاسو غواړئ چې ډایرکټ تصویر واخلئ، تاسو به په کیمرا باندې کلیک وکړئ، او که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو تصویران اخیستي دي او اوس هغه جوړ کړئ، نو بیا به تاسو په ګیلري باندې کلیک وکړئ. کله چې وګورئ ملګرو تاسو په ګیلري باندې کلیک وکړئ، دغه رقم به تاسو ګیلري ور وښیاست او جسټ وانس به کوئ. نو دغه رقم که اوس تاسو هر تصویر غواړئ چې جوړ کړئ، صرف او صرف به تاسو هغه تصویر ور وښیاست. نو وګورئ ملګرو زه دا تصویر وښیم او دغه رقم به تاسو په ټیک مارک شان باندې کلیک وکړئ. کله چې وګورئ ملګرو تاسو په ټیک مارک شان باندې کلیک وکړئ، د دې څخه کوم بیکګراوند ده، بیکګراوند دا رقم بیکګراوند سره روان ده. نو دغه رقم که چیرې بیرته تاسو غواړئ چې دغه تصویر بدل کړئ، دلته تاسو هغه تصویر بیرته بدلولی سئ. نو ګورئ ملګرو که چیرې بیا تاسو غواړئ چې بیکګراوند یې بدل کړئ، نو تاسو به په بیکګراوند باندې کلیک وکړئ، بیا به تاسو راسئ بیکګراوند ته. نو که چیرې تاسو د بیکګراوند شاته بل تصویر ورکوئ، تاسو بل تصویر هم ورکولی سئ، او د هغه رقم کوم کلر ورکوئ، تاسو بل کلر هم ورکولی سئ، او د هغه رقم کوم دا نور تصویران ورکول کوم هر تصویر ورکوئ، صرف او صرف به تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. کله چې وګورئ ملګرو تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم ګوره ملګرو دلته تاسو بیرته یعنی ریپلیس هغه تاسو بدلولی سئ، یعنی فلپ ورټیکل او فلپ هوریزنټل هغه تاسو بدلولی سئ، یو بل خوا ته اړولی سئ، او د هغه رقم په ایډجسټ کې تاسو د هغه اوپاسټي ګوره کومه اوپاسټي چې د هغه تاسو زیاتولی او کمولی سئ. نو د هغه رقم کوم هر څنګه اوپاسټي ورکول هغه اوپاسټي به تاسو ورکړئ. هغه ستاسو په هره طریقه جوړوئ، هغه به تاسو صرف ور وښیاست. نو تاسو به دا لیست کم کړئ او دا یو به بیا لیست کې زیات کړئ. نو چې هر رقم ته مو خوښ شو په هغه طریقه بیا تاسو ودروئ. نو بیا به د هغه رقم ګوره ملګرو تاسو یعنی په ریپلیس کې هغه بیرته خپل حالت ته وړي. نو په ډاونلوډ بټن کې هغه بیرته تاسو چیش کولی سیو ولی سي. نو ګوره ملګرو کله چې دغه تاسو سیو کړئ، نو دا سیو سو. اوس که بیرته چیرې تاسو غواړئ چې د دې کوم بیکګراوند ور بدل کړئ، ما تاسو فرمایل په بیکګراوند باندې به کلیک وکړئ، او د هغه رقم به تاسو راسئ چې بل هر رقم ته بیکګراوند ورکوئ، هغه به تاسو هغه بیکګراوند ور وښیاست. نو ګوره ملګرو زه دا بیکګراوند ورکوم، د هغه رقم تاسو دا بیکګراوند ور وښیاست، او دلته بیا اوپاسټي ته راسئ، اوپاسټي بیا دا وارې لیسټس کې زیاته کړئ. نو چې هر رقم ته مو جوړوئ، هغه به هغه رقم تاسو چیش کړئ ور وښیاست. نو ګوره ملګرو اوس ما دا رقم ور وښوئ. نو دا هغه رقم که بیا چیرې ما تاسو ویلې ملګرو یعنی په دا کوم پلس بټن تاسو ووینئ، په دې باندې که تاسو کلیک وکړئ، دلته بیا تاسو کوم تصویر چې د هغه بیرته تاسو چیش کولی سئ بدلولی سئ. نو ګوره ملګرو دا وارې زه بل تصویر وښیم. نو ګوره ملګرو دا ورځ راځم زه دا تصویر وښیم. کله چې ملګرو زه هغه تصویر وښیم، د هغه رقم تاسو په ټیک مارک شان باندې کلیک وکړئ، نو هغه به هغه رقم ته چیس سي جوړ سي. نو ګوره ملګرو اوس به صرف او صرف تاسو راسئ په ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ، او هغه به چیس سي ستاسو په موبایل کې سیو سي. نو تاسو کولی سئ چې اوس دا رقم ته ښایسته تصویران په خپل موبایل کې جوړ کړئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده د تصویرانو لپاره. باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې د هغې اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ سوي وي. که مې ویډیو خوښ سوي وي، ویډیو د سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ، او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.